والله سميع عليم. دا د سورت آل عمران 121 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ او کلا چت وطلی دخپل کورنا تبوئ المؤمنین تیار ولتا مؤمنان لرا مقاعد للقتال زائناد کے ناستو دپارا د جنگ کولو. والله سميع عليم او الله اوریدن کے پوادے. د دې آیتو د مخکې سره مناسبت دارې مخکې قواعد بیان شو نو اوس الله رب العزت د مؤمنانو تربیت کیا په یو بل طریقه چې تاسو دا کار وکړو نو داسې مه کوئ او دا کارم نه دی کړی نو داسې وکئ او په دې سره یو عملی تربیت کوي او د مؤمنانو. دویم نمبر مخی سره ربط او مناسبت داره مخی قوانین ذکرو نووسو جهاد بیانه چه دغا قوانین با پا کافرانو بانی پا جهاد کی تطبیق کویا. او دریمو مناسبت مخی سرداره چې د صبر او د تقوا نتیجه صدا وې د دین نتیجه هغه کامیابی ده. لا یضرکم کیدهم شیئا تاسو ته به د هغوی کید مکر ضرر درنکی کما لم یضرکم فی بدرنا لکه څنګه چې په بدر کې در نکړو. وانما ضرکم قلیلا فی احد او لکشانی په احد کې درکو. ولی درکو لعدم صبر کاملا زکا چی پورا صبر نوا والعصیان فی بعض الاوانی او پا بعضی اوقاتو کی مخالفتو. دی آیت مبارکنا د احد د واقعي ابتدا کړي او تقریبا دا واقعا باس شپیتو آیاتونو مبارکو کې بیانوي. واقعا د احد د شوال په 12 تاریخ باندې په 3 سنه هجری کې واقع شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې مونځ وکړ او د هغې نه وروستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې منورې نه ووتلو او د دې لپاره یو سبب و. د دې سبب هغه دا و
چې په بدر کې د قریشو سرداران هغه قتل شو، شکست هغه وخوړه، نو دوی راولګېدو چې د مسلمانانو نه انتقام والی، د مسلمانانو نه بدله واخلي. نو د ابو سفیانو په قیادت کې 3,000 کسان د وحودو د غر خوا ته راغلل، هلته کې راجمع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو سره مشوره وکړله چې مدینه کې پاتې کېږو، دفاع کو او کنا بهر وځو. نو ځینې کسانو هغوی دا ویلو یره جي مدینه منوره کې پاتې کېږو، بهر نه وځو. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا غم دغه رایه وه. ځینې مسلمانانو، صحابه کرامو، نوجوانانو هغوی رای دا وه چې نه مدینه کې پاتې کېږو، نو بهر وځو. دا خو ډېره د کمزورتیا خبره ده چې کافر دي دومره نږدې راغلي او موږ دې نه ورځو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته لاړ، زغره واچوله، بهر راغی. د کومو صحابه کرامو چې ویلي چې بهر ورپسې ځو، دوی دا خیال وکړو چې موږ خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګنې مجبوره کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اے د الله پیغمبره که ستاسو خوښه یه نو په دې اول رای باندې به عمل وکړو، یعنی مدینه کې به پاتې شو، بهر هغه به وضو به نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله ما كان لنبي اذا لبس ما ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. یعنی دا الله نبی چې کله زغره واغوندي او د کور نه بهر شي، نو هغه زغره به هغه وخته پورې نه وباسي چې د دشمن او د ده په منځ کې الله فیصله ونه کړي. نبی علیہ السلام پاتې کېږو نو اوس خو به خامخا ځو. علماو د دې حدیث د لاندې لیکلي دي محدثینو چې یو انسان علم هغه شروع کی نو مینس کې به نه پوریږي، که مینس کې پرېښود نو د ټوله زندګي دا به بیا د پریشانۍ، دا به د غم وي، دا به د خفګان وي. هر یو د دین کار چې هغه شروع کی نو تا به بیا په منځ کې پرېږدي به نه، بلکې دا به سر ته رسې. او ډېر بعضې زمونږ ملګري چې هغوی منځ کې علم پرېښی، نو الله ګواه دی هغوی ډېرې پریشانۍ سره مخامخ دي. هر یو دینی کار هغه سر ته رسول هغه پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1000 کسان د ځان سره واغستل، د جمعې د مانځه نه احد غر طرف ته روان شو. کله چې یو ځای ته ورسېدو چې دشمن ښکاره کېده، نو عبدالله ابن ابی ابن سلول شوط یو مقام دی، د هغه ځای نه 300 کسان په دې بانه باندې واپس شو چې وایي سړیا دا خو هسې چکر لځي او تو زمونږ په رای باندې عمل یې ونه که. نو دا 300 کسان
د موقع نه واپس شو او منافق سره خدا سے موقع ګوري چې زه پکې شاده شم وروسته شم پکې سبانه ګوري ځان لا د پدې کې بعضې ملګرو ته پریشانی پیدا شو عبدالله ابن حرام رضی الله عنه راغی او دوی ته ویل راشئ او د الله لپاره جنګ وکئ که د جهاد نیت هم نه یو نو د ملک او د قومه مدافعت هغه خو وکئ مطلب دا دی کم از کم ملک باندې قوم باندې هم څه غیرت هغه خو پکار دی خو دوی دا ویل نبی علیہ السلام اسی چکر وهي او موږ به ورسره نه یو دا جنګ کیږي نه دوی دا خبره وکړله کله چې دا منافقان واپس شو نو مسلمانان دې باره کې بیا دوړلی شو بعضې مسلمانانو دا ویل یاره چې دا خو مسلمانان دي مؤمنان دي ګناه یې وکړله نو الله رب العزت آیت مبارکه راولېږه سورت النساء 88 نمبر آیت مبارکه وګورئ اتیایم نمبر آیت مبارکه کې وایو 88 نمبر آیت مبارکه کې فما لکم فی المنافقین فئتین سدی تاسو لا چې شوي تاسو په منافقانو کې دوه ډلې والله ارکسهم بما کسبوا او الله هلاک کړي دي په سبب دا سوچ دي کړی کوي اتریدون تاسو غواړئ ان تهدوا دا چې هدایت کوي من ضل الله هغه چانا چې الله ګمراه هغه چاته چې الله ګمراه کړي دي ومن يضلل الله سوچ الله گمراہ کی فلان تجد له سبیلا پیدا بن کیا غلل لارو نو دا آیت مبارکه نازل شو او بیا دی سورت آل عمران کی موئی هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان او دا آیاتونه مبارکه اوی بارکی نازل شو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ نبی علیہ السلام سحر د ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا د کور نه راووت او مسجد النبوی ته لاړو اصل کې حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام کله د جمعې مونځ کو نو بیا سره د ملګرو نه جهاد ته روان شو او دلته د آیت مبارکه کې وایي وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کله چې تو سهار وخت ووتې د خپل کور نه نو قرآن کریم کې وایي چې تو سهار وختي د کور نه ووتلې او حدیث کې دا وایي چې نبی علیہ السلام د جمعې مونځ کو بیا د هغې نه وروسته ووته نو مفسرین وی تطبیق با په کومه طریقه باندې کیږي نو وی تطبیق با په دې طریقه باندې کیږي چې نبی علیہ السلام سحر کې د ام المؤمنین د کور نه ووته نو دا د ام المؤمنین فضیلت شو چې د هغې د کور نه ووته او بیا یې چې کله د ماسپښین د جمعې مونځ هغې وکړو نو بیا د هغې نه د ملګرو سره ووته نو تطبیق شو پمینځ د آیت مبارکه کی او د حدیث کی تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال تاکي نولو مؤمنانو د پاره د جنگ تبوئ المؤمنین تتخذوا معسكرا یعنی تا مؤمنانو را معسكر تیاراو او نبی علیہ السلام کی ډیر صفات را جمع نبی علیہ السلام معلم مو استاد مو
نبی علیہ السلام مربی ہومو، نبی علیہ السلام مجاہد ہومو. تا ټول صفتونه په نبی علیہ السلام کې راجمعو. والله سمیع علیم، والله اوریدونکی پوهه دی. اذ همت طائفتان کله چې اراده وکړه دواړو ډلو ستاسو نه ان تفشلا چې کمزوري ښکاره کي. والله ولیهما، الله مددگار د دوی وو. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، خاص په الله دې ځان وسپاري مؤمنانو. په دې کې د مسلمانانو یو قسم لا تربیت کوي. تربیت دا کوي چې دوه ډلو اراده وکړه چې بوزدلی هغه ښکاره کي او د جنگ نه واپس شي، خو لیکن هغوی کې ایمان و او نیک عمل یې کاو. نو د ایمان او د نیک عمل د وجې نه الله رب العزت دا مومنانو جهاد ته واپس کړه. او دا د انصارو دوه ډلې وې چې یو ته بنو حارثه، بنو سلیمه او بنو حارثه وو، چې یو د اوسو د قبیلې نه او بلو د خزرجیانو نه. نو ګوره په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې ګوره جهاد کې بوزدلي مه ښکاره کوئ او په الله باندې توکل کوئ. الله رب العزت با ستاسو امداد کوي. او په دې آیت کې د دې دوه ډلو فضیلت هم ذکر دی، ځکه الله رب العزت د دوی سره د دوستۍ اعلان کړی دی. سیدنا جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما فرمایي من دا نه خوښو چې دا آیت نوی راغلی، بلکې مونږه په دې باندې خوشاله یو چې ګوره سره د دې نه چې په دې کې یو قسم لا زمونږ عیب هم دی، خو بل طرف ته مونږ ته د الله د طرف نه دوستي راغلي. ځکه الله ویلي والله ولیهما، الله مددګارو د دوی. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، خاص په الله دې توکل کی مؤمنانو. توکل څه ته ویل کېږي؟ توکل ویل کېږي اظهار العز والتوکیل، خپل ځان او عاجز کار کول او بل چاته یو شیز هغه سپارل، دې ته ویل کېږي توکل. په اصطلاح کې ویل کېږي تفویض الامور الی الله تعالی ثقة بحسن تدبیره، یعنی ټول کارونه الله ته سپارل په دې وجه چې د هغو په ښایسته تصویر او تدبیر او تصرف باندې اعتماد وي. بیا دا توکل انسان کې به څنګه پیدا کېږي؟ یو دا العلم بعلم الله، یعنی بنده په دې پوه شي چې الله په هر څه باندې پوهېږي. الله رب العزت په هر څه باندې پوهېږي. دویم العلم بقدرت الله، د الله په قدرت علم راشي چې الله په هر څه باندې قادر دی. او دریم العلم برحمت الله، په دې پوه شي چې الله مهربان دی. صوفیه وایي توکل څه ته ویل کېږي؟ ترک الاسباب، اسباب هغه پرېښودلو، وایي دې ته ویل کېږي توکل. او بیا بعضې خلک وایي جعل الاسباب اربابا، د اسبابو نه اربابو معبودانو جوړ کړي، وایي د دې نه بغیر څه کار نه کېږي. نو د انبیاء علیهم الصلاة والسلام توکل هغه دا دی استعمال الاسباب والاعتماد على رب الارباب، اسباب استعمالول او پر رب العالمین باندې اعتماد کول. شیخ
غلام حبیب سے نور اللہ مرکدہو چې موږ راوسته او دې منبر باندې هغه د ستاسو یاد شي ډېر ښه بیان یې کړی او ملګري ډېر متاثره شوي هغه ویل حالاتو ډېر زیات خراب وو نو وی مال چا دا تربیت افتس پہ دا چا راوسته یو د دې لپاره چې شپې دا څوکۍ کوي او که ستاسو خیالي دا ډېره ښه څوکۍ کوي یو مولا راغی ما ته بس آیت الکرسی وایا او دې ته څه ضرورت دی ما ورته آیت الکرسی پتا نه دی شوی که په پیغمبر باندې نازل شوی پیغمبر آیت الکرسی ویلا او خپل حفاظت هم کاوه اسباب هغه استعمالول نو دا نه چې ته اسباب نه استعمالې او ته یره چې بس الله به مې دغه شان ساتي ته به خپل اسباب هغه به استعمالې او نور توکل به دې دا وي چې الله رب العزت به زما څه کوي امداد او تعاون هغه به کوي او سهل ابن عبدالله وایي من قال ان التوکل فی ترک الاسباب فقط طعنا فی سنت رسول الله چا چې ویلو توکل د اسبابو په پرېښودو کې دی نو هغو د نبي علیه السلام او سنتو باندې طعن وي ځکه نبي علیه السلام احد کې د اوسپنې ټوپۍ هغې اچولې وه دوه زغرې هغې اچولې وي اسبابو هغه به استعمالوي او نور به ځانو په رب العالمین باندې سپاري الله رب العزت به امداد هغه به کوي ان تفشلا والله وليهما الله مددگار د دوی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص الله دې توکل کی مؤمنانو وایذو غدوت من اهلک او کلا چې تو وتلې د خپل کور نه توبه ویل مؤمنین تیارول تا مؤمنانو لرا مقاعد للقتال ځایونه د کېناستو للقتال د پاره د جنګ کولو والله سمیع علیم الله اوریدونکی پوهه دی اذ هم طائفتان کله چې اراده وکړه دواړو ډلو استاد منکم استادونه ان تفشلا چې کمزوري ښکاره کړي والله وليهما الله مددگار د دوی وو وعلى الله فليتوكل المؤمنون حسب الله دې ځان وسپاري مؤمنان اللهم قبول